نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د بیماری په حالت کې نو هغې به کله بېهوش شو کله به هوش کې رال، خو چې کله به هوش کې رالی نو فوراً به صحابو ته وی تاسو مونځ کړی دی، د مونځ تپوس به یې دې کوو. بل دا آخري سوال یې پرېښی دی چې زمونږ دا امتیان چې کوم دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا پته وه چې زما امتیان به په غلامانو باندې سختې تیروي، د هغې نه مخکې پیغام موږ ته پرېښی دی چې تاسو په خپلو مزدورانو خپلو غلامانو باندې چې کوم دی سختي مه کوئ، هغې ته رد بد مه وایئ، کنځل ورته مه کوئ، ښځه بچي وله مه یادوئ، د هغې سره ښه سلوک کوئ. نن وګوره زمونږ هغه دوه پیغامونو کې دواړه هغه بالکل په هغه طریقه روان دي. که مونځ دی نو مونځ په 5 مونځونو کې چا 2 کړي او یا 2 کړي یا نه کړي، هغه 2 مونځونه بیا په طریقه باندې نه چې رکوع په کومه طریقه ده، سجده په کومه طریقه ده، د هغې معلومات نه کوي. عالم نه حافظ نه معلومات وکړه چې دا مونځ دا طریقه په کومه طریقه باندې ده چې زه دا